د سویلي ولایت کندهار اوسیدونکي وایي له اوږدو جګړو وروسته تازه د آرام ساه اخیستې. دوی وایي افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې د کورنۍ جګړو په ګډون د واک او اقتدار پر سر خونړۍ شخړې سوي چې له امله یې هیواد له پرمختګ څخه شاته پاتې سوی او ګڼ افغانان یې بې کوره کډوال او معلول کړي دي. د کندهار اوسیدونکي وایي نور باید د هیواد په هیڅ سیمه کې د جګړې او مقاومت په نوم بغاوت ته د فعالیت اجازه ورنه کول سي او افغانان آرام ژوند کولو ته پرېښول سي. دا ډېر ضرر دی د افغانستان لپاره او ولس نه باید پرېږدي چې دا کسان پورته سي او د حکومت پر مقابل بغاوت وکړي. ولس باید ملا وتړي د حکومت سره، خپل د حکومت ملاتړ وکړي او هغه کسان چې بغاوت جوړوي هغو ته مخ پر ور نه کړي چې هغوی بغاوت وکړي. داخلي جنګونه موږ ډېر پاس پاتې کولی شي، هغه که د ټکنالوژۍ د پلوه وي، د زیربنا د پلوه وي، نو موږ باید خپل ځانونه صحیح وکړو، د جګړو مخه ونیسو او دا ښه نه دی یا موږ د ده مخالف یو. د کندهار ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي چې د شوروي له ماتې وروسته د کورنۍ جګړو څخه ترخې خاطرې لري هم وایي چې نور باید د افغانانو په وړاندې د هر ډول مسله فعالیت مخه ونیول سي. مشکلات بیخي په ډېر تکلیف را باندې سوي، خو موږ تاسو ته معلومیږي چې دلته بار صدوري ولاړ مشکل و، مقصد د جنګونه و، د ترپیو کړپیو، خو مقصد ډېر په تکلیف و. دغه ټکانو جنګونه و سره دغه و، دغه سړی مې پکې وویشتو، بندیان سوله سره دغه سوله ټول سوله سره، نو بلا نو دغه کیسې و معاملې دغسې سره وي چې موږ روغ ځای نه دی سره پیدا کړی. د روسیې له ماتې وروسته امریکایان افغانستان ته د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره راغلل چې پښتون کې جګړه لا پراخه او ګڼ افغانان یې قرباني سول.